نه چا پوښتنه کړې وه چې ته تل څنګه داسې په سکون کې هر وخت خوشحاله ارامه ذهن دې هېڅکله ما نه د په غوسه کې ولیدلې نه ما ته داسې کوم حالت کې ولیدلې چې چا ته په قهر یې نه ما په داسې کوم حالت کې ولیدلې چې ته ناراحته یې یا ته دې داسې ناقراره غوندې ته تل په سکون کې او ارام او خاموش یې د دې راز څه شی دی نو سړي ورته جواب ورکړو چې د دې راز په دې کې دی چې کله هم زه پوه شم چې مقابل جانب چې زه ورسره غږېږم دا احمق دی نو زه خپل وخت نه ضایع کوم زه ورته لنډ وایم چې ته صحیح وې نو د بل سړي چې چا پوښتنه کړې وه هغې ورته ویل چې دا خو ډېر عجیبه کار دی ته خو دا کار نشي کولی ته چې هر چا ته داسې ووایې چې ته صحیح نو اخره کې پاتې څه شی شول نو دې سړي ورته خندلي دي مسکا یې ورته کړې ورته ویلي چې ته بیخي صحیح وې نو څه خلک چې د دې قصې هدف یې واخیستو ما به درک کړي چې زما مطلب څه شی دی په ژوند کې به موږ د ډېر زیات داسې خلکو سره مخ شو چې هېڅکله به قانع نه شي ځکه هغوی دا خبره ستاسې ځواب ستاسې وینا ستاسې نریټیو ستاسې دریځ د دې د وجې نه نه اوري چې ځان پرې پوه کړي هغوی ستاسې خبره ستاسې دریځ ستاسې نظر ستاسې مشوره د دې دپاره اوري چې تاسو ته پکې مقابل کې بله خبره وکړي یا سوال دې دپاره کوي چې کله تاسو جواب ورکړي نو په جواب سوچ نه کوي هغوی پکې بل سوال وباسي دغه خلک دي چې هېڅکله به قانع نه شي او یو بل ډېر ښایسته وینا ډېر یو ښایسته کوټ چې په همدې لحظه کې مې په یاد شو هغه دا دی چې وایي کله یو څوک مړ شي نو هغه نور درد نه احساسوي دا کوم خلک چې ترېنه پاتې دي دوی درد احساسوي او عین قضیه کله چې یو سړی احمق وي هغه درد نه احساسوي احمق خپل شاوخوا خلک یې ډېر زیات تنګ کړي نو د دې نه بعد چې تاسې په یو بحث کې په یو خبره کې په یو شخړه کې پوه شوئ چې مقابل کس نه قانع کې احمق دی نو ته وایې چې تاسې صحیح وه او یا پې سلام واچوئ کیدای شي ثواب هم پکې وشي ډېره مننه نو اوس که ویډیو مو خوښه شوي دا ویډیو در سره فیورټس ته واچوئ چې درنه مس نه شي